اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بدیع السماوات پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکه دی ان یکون له سرنګ کې دی شي د پارا ولد زوی ولم تکل له او حال د چې نشته د پارا صاحبه بیبي خزا وخلق كل شيء او پیدا کړو د هر یو سیز وهو بكل شيء عليم او هم دې په هر سیز باندې پوها دی ذالکم الله ربکم هم داد الله استاسو رب لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی خالق كل شيء پیدا کون کې د هر یو سیز دی فاعبدوه پس تاسو عبادت وکړئ د هغه وهو على كل شيء وکیل او الله تبارک وتعالى په هر سیز د هر سیز کارساز دی لا تدركه الابصار ادراک نشي کولی د دل راسترګي نشي مونږ دل راسترګي وهو يدرك الابصار او هغه مومي دی مومي سترګو لرا وهو اللطيف الخبير او دی باریک بین او خبردار دی قد جاءكم فتحقیق سره راغلی دی تاسو ته بصائر من ربكم دلیلنا دستاسو د رب د طرفنا فمن ابصر پسو کې چې اویني فلنفسه پس د خپل ځان د پاره ومن عمي او سوک چړون پاتې شو فعليها نو هغه هم په هغه باندې دی یعنی تاوان په هغه دی وما انا عليكم او نیم زو پتا سو باندې بحفیظ نگهبان وکذالک او هم دغه رنګي نصرف الآیات مونږه بار بار بیانو الآیات آیاتنا وليقولوا او د پاره د دې چې اوای دی درستا لستلی دیتا ولنبینه او چې مونږه خواضح کو دا لقوم يعلمون د پاره د هغه قوم چې دوی پوهیږي اتبع تابعداري وکړه ما اوحي الیک د هغه څه چې وحی کړی شوی دا تا ته من ربک د خپل رب د جانبنا لا اله الا هو نشته د لایق د عبادت سوا د دنا واعرض عن المشركين او اعراض او کا مخواړه د مشرکانو نه ولو شاء الله او کچر غختلوي الله تبارک وتعالى ما اشركوا ندي بشرک نو کړي وما جعلناك عليهم او نه جوړ کړي مونږ ته په دوی باندې حفیظا نگران وما انت عليهم او نه ته په دوی باندې بوکیل ذمہوار کارساز ولا تسبوا الذين او ته کنزل مک ولا تسبوا الذين او تاسو کنزل مک وي هغه کسانو ته يدعون من دون الله چې دوی عبادت کوي سوا د الله تبارک وتعالى نه فيسب الله پس دیبا کنزلو کی الله تبارک وتعالى ته عدوا پزیاته سرا بغیر علم بغیر د علمنا كذلك هم دارنګي زینا خیسته کړي دی مونږه لكل امه د پاره د هر یو ډلې عملهم عمل د دوی ثم الى ربهم بیا بدی د خپل رب طرف ته مرجعهم ثم الى ربهم بیا د خپل رب طرف ته مرجعهم د دوی واپس کیدلی فینبئهم نو پس خبر به ورکی دوی ته بما كانوا يعملون په هغه څه چې دوی کوم عمل کولو واقسموا بالله او قسمنا خړل دوی په الله تبارک وتعالى سره جهد ايمانهم په خو قسمونو د دوی سره په سخت قسمونو د دوی سره یا په غټو قسمونو د دوی سره لئن جاءتهم آیتن کچری راشی دوی ته آیتن سنخه ليؤمنن بها نخامخ دی به ایمان روړي په هغه قل او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم انما خبرداد بلندا الآیات عند الله نخ خود الله تبارک وتعالى سره دی وما يشعركم او تاسو ته معلومه ده انها چې دغه نخي اذا جاءت هر کله چې راشي لا يؤمنون نو بیا بم دوی ایمان نه وروړي ونقلب افئدتهم او مونږ به واړو د دې زړونه وابصارهم او د دې سترګې کما لم يؤمنوا به لکه چې دوی ایمان نو راوړي په هغه سره اول مره په اول ځل
ونذرهم او مونږ به پریږدو دوی فی طغیانهم په سرکشی د دوی کې یعمهون سرګردانه